بل د ماقام مزه د ماقام مز 3 رکعات فرض ده دا 3 رکعات فرض مز حضرت داؤد علیہ السلام اول ځل باندې کړ حضرت داؤد علیہ السلام دا 3 رکعات فرض 3 رکعات مز کړ مونږ تاسو په دې باندې عقیده لرو د اهل سنت والجماعت په دې باندې عقیده لري چې انبیاء کرام د ګناه معصوم دي هغه نه ګناه نه کیږي دا معصوم دي خدا سي یو کار چې هغه خلاف نبوت وی او د شای نبوت خلاف وی هغه یو نامناسب کار وی هغه د نبی نه صادر سي نو به الله رب العزت هغه ته تنبيه ورکي آگاهي ورکوي خبرداري ورکوي په دې طریقې سره دې بیا د اغنا راړوي د هغه کار نه راړوي او دغه اصلاح کوي نو داود علیه السلام نه هم داسې یو لغزش داسې یو لغزش ورنسو بیا چې کله د توبه با صلات د خطای نه معافي غوښتله نو الله تعالی معاف نو داود علیه السلام د 3 رکعاتو د مانځ نیت وته کله چې 3 رکعات ادا کړ د ضرورت داسې احساس وسو چې الله تعالی ماته بخنه وکړه یعنی دومره احساسات ضرورت راغلل چې د احساساتو دغه حرکات په وجه باندې د نسو کولای چې د 3 رکعات تفاصیل هغه 3 رکعات باندې اکتفا وکولا دغه 3 رکعات منځ وکونو الله تعالی د دومره خوښو چې په امت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې دا فرض وګرځي